شوي ها دا یو روز سوال کړی دی په منځ کې کله داسې وشي چې پیشو مخې ته تېره شي دې سره مونځ ماتېږي او که نه یاده کوي دا خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې په صحیح مسلم کې چې یقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب چې د لمونځ کوونکي مخې ته ښځه تېره شي یا خر تیر شي یا سپی یو حدیث کې راغلی والکلب الاسود تور سپی تیر شي نو دې سره لمونځ ماتېږي خو دا د هغه چا دپاره چې سوترې نه یې ایښودي یعنې مخې ته څه نشته او مخې ته دې دریو کې څه تیر شو د ده لمونځ ماتېږي اوس که سوترې یې ایښودي او د سوترې نه اخوا څه تېرېږي را تېرېږي دا په منځه باندې څه فرق نه کوي لکه حدیث کې داسې راځي صحیح بخاري کې دا حدیث دی ابو جحیفه دا خبره کړې ده وایي زما پلار دا خبره بیان کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر لمونځ کو او ځان ته یو نیزه هغه په دې ځمکه کې ټومبلې وه یعنې دغه یې سوتره وه هغې ته یې لمونځ کو ماسپښین لمونځ یې وکړو بیا مازدیګر یې وکړو تمر بین یدیه المرأة والحمار او د دې سوترې نه اخوا خره پکې هم تېر را تېر شو او زنانه پکې هم تېرې شوې سو دا دلیل دی په دې باندې چې د سوترې نه اخوا که څوک تېرېږي را تېرېږي نو دې سره منځه باندې ساسر هغه نه پورې شي خو دا د امام او د یوازې کس دپاره د مقتدي سوتره کومه یوه ده د امام سوتره د مقتدي سوتره ده یعنې ته منځه کې ولاړې په جومات کې لمونځ کې جمع سره او ستا مخې ته خر تېر شو په صف په منځ کې نو ستا لمونځ مات شو نه ماتېږي ولې ځکه چې ستا سوتره هغه د امام سوتره ده امام ته چې کومه سوتره پرته ده هغه ستا ده او په هغې یو دا دلیل هم دی چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي د حج په موقع حجة الوداع په دې موقع باندې زه وایي مینا ته ورغلم او هلته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کو او جمع ولاړه او ما سره زه په خرې باندې سور نو هغه خره مې پرېښوده او زه په دې صف په دې منځ کې ورننوتم او چا راباندې انکار ونه کړو چا څه ونه ویل یعنې چا منع نه کړو ځکه چې هلته مخې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د هغه سوتره د دوی سوتره ده ها اوس پیشو که مخې ته تېره شي نو په دې لمونځ نه ماتېږي ځکه چې د لمونځ د ماتېدو دپاره د پیشو په تېرېدو سره یو دلیل پکار دی او دلیل موږ سره نشته او موږ د ځان نه داسې نشو کولی چې د الله په بندګانو باندې یو شی لاګو کړو د خپل طرف نه یا د یو شي نه یې منع کړو د خپل طرف نه چې څو پورې موږ سره دلیل نه وي دا بندګان د الله دي او چې الله ورته څه وایي هغه به کوي او چې د څه نه یې منع کوي د هغې نه به منع کېږي نو پیشو که ستا مخې ته تېره شي په دې سره لمونځ نه ماتېږي خو دا یاده کړه چې لمونځ کوونکی به کوشش کوي چې د ده مخې ته څه شی یا څوک انسان تېر نه شي او په دې مسله زموږ پښتانه خفه کېږي به نه دا حقیقت دی په دې بلکل نه دي پوه د هر قوم مخې ته چې اوړې نو تا ته لاس داسې ونیسي د پښتون مخې ته اوړه راوړه د هغه دې سره پروا نه شي ځکه چې یو خوا دې مسلې نه خبر نه دی بلکې خبر دی نو اوړي څه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دومره سختي دې کې کړې ده نو داسې نه ده کړې سختي دواړو طرفونو ته د یو ته یې دا ویلي دي دا کوم چې لمونځ کوي چې دی به منع کوي دغه کس او بیا او که چېرته هغه انکار وکړو نو دی پې ګزار هم کولی شي دا خبره دلته هم سخته کړې یعنې دومره پورې به ته یو څوک نه پرېږدي هغه بل طرف ته یې دا ویلي دي که چېرته ده ته د دې ګناه پته وی نو دی به 40 کاله ولاړ وی انتظار به یې کړی وی خو دی به نه تېرېدی چې 40 کاله انتظار کوي دا هم څه ګناه یې کوي نو دا د سجدې د سوترې نه اخوا خبره نه ده د سوترې نه را دې خوا یا د سجدې د ځي نه را دې خوا یو سړي سوتره نه دی خو زموږ دا خلک د سوترې په دې مسله کې هم نه دي پوه ډېر نو دا نه چې ټول جومات د هغه شو د هغه ځای هلته لمونځ کوي دېسې پورې به څوک نه تېري د ده چې کوم د سجدې لګولو ځای دی د هغې نه اخوا تېرېدی شي
خو که د هغې نه را دې خوا تېرېږي یا د سترې او د ده په منځ کې تېرېږي نو بیا به دی تا منع کوي او ښه په سختۍ سره به دې منع کوي. او په دې کې د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه یو مشهوره قصه ده چې یو ځوان هلک تېرېدو هغه منع کړو بیا تېرېدو منع کړو په دې بل په درېیم پېرله ولا په دې سینه کې یو سوک ورکړو هغه ګزار کړو هغه بیا شکایت وکړو د وخت حاکم ته یې شکایت وکړو ما سره یې دا کار کړی هغه راوغوښته وایي څوک ته چې ولې دا خو